السلام علیکم ګرانو پښتو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. څرنګه چې ما تاسو مخکې ویډیو کې ویلي ول چې تاسو ته به دومره ویډیو دغه جوړوم چې تاسو څرنګه د ایډموب اکونټ جوړ کړئ او له هغه څرنګه تاسو ایډز راواخلئ. ایډز مطلب دغه د ایډ یونټ. اوس ایډ څه شی ده، ما مخکې ویډیو کې هم لږ څه تفصیل بیان کړی و، خو نن بیا تاسو ته سره درښیم. ایډ دا شی ده لکه موږ چې کله یو گیم کو، یو اپلیکیشن انسټال کو، یو ویب سایټ خلاص کو، بیا موږ ته 15-16 سکینټه یو ایډ راځي. کله واري عکسونه وي، کله واري ویډیو وي. نو اس که یو کروس بټن هم سره راسي، په کروس ته کلیک کو، بیا ویډیو چې بیرته ایډ چې بیرته ووځو. خو په ایډموب کې به داسې کار کوو چې موږ به ایډ کروس کوو، نو ایډ به ګورو. څومره موږ یې ډېر وګورو هغومره ډېر به ښه موږ ته خوی راځي. نو د ایډ اول موږ باید له اکاونټ جوړ کړو په ایډموب کې، او اکاونټ جوړېدا بعد موږ هغه ایډز کوډ چې کوم ده هغه کوډ به موږ راخو، بیا به په اپلیکیشن کې اچوو. صحیح ده، په اپلیکیشن کې به پیسټ کوو، هلته به کوپي کوو، هلته به پیسټ کوو. اوس به تاسو درښیم د ایډموب اکاونټ جوړېدا او د هغه بعد د ایډز کوپي کېدل او د هغه بعد په ویب سایټ کې نه په اپلیکیشن کې اچول. اپلیکیشن ظاهره ما نه ده جوړ کړی، ما کار پې روان کړی دی انشاءالله. ولې اپلیکیشن جوړېدا لږ مشکله کار ده، انشاءالله زر به یې جوړ کړم. او که مې هر کله اپلیکیشن جوړ کړو د هغه اپلیکیشن به تاسو ته ویډیو جوړه کړم چې په دغه رقم اپلیکیشن جوړېږي. بیا که کومو ملګرو اپلیکیشن جوړېدا زده کړه خو ډېر به ښه وي، ډېر به خوشحاله سمځو. او که چا نه کړه زده نو بیا خو خبره دغه ده چې تاسو به د ما په اپلیکیشن کې مثال حصہ اخلئ. ما په اپلیکیشن کې به تاسو ایډز، تاسو به ما ته ایډز را کوپي کوئ، په خپل ایډموب به تاسو اکاونټ خلاصوئ. اکاونټ خلاص کوئ، بیا به تاسو کوپي کوئ خپل ایډ به تاسو کوپي کوئ، ما ته به را سینډ کوئ. زه به تاسو ایډ په هغه کې اچوم، په اپلیکیشن کې. په اپلیکیشن کې بیا اچوم تاسو په نامه کې، یعنې تاسو کوم نوم ده. خو ما دغه کوشش ده چې اول تاسو خپله یو اپلیکیشن زده کړئ، اپلیکیشن جوړ کړئ او خپل ملګري د سره ایډ کړئ، خپل ملګري د سره ایډ کړئ. ولې د هغه بعد د اپلیکیشن خرابېدا باید نه وي. خپل ملګری به دې وي هغه ته وایي او په خپل نوم یې مه کلیک کوه. اوس داسې خلک هم شته چې زه هغه ته وایم چې په خپل نوم یې مه کلیک کوه، هغه به وایي دا ما په نامه کې څه شی دی، زه به په خپل نوم ولې نه کلیک کوم. نو هغه به په خپل نوم کلیک کړي، اپلیکیشن به بلاک سي، د ما کار به هم ختم سي، تاسو کار به هم ختم سي، فایده به یو شی هم نه، تاوان به مې دغه یې پوره ټایم ضایع. نو نن درښیم چې تاسو ایډموب اکاونټ جوړ کړئ. که مې اکاونټ جوړېدا زده کړه نو ډېره خوند به وکړي، او که مې اکاونټ جوړېدا نه کړه زده، بیا به انشاءالله تعالی تاسو ما ته په وټساپ کې رابطه وکړئ. په وټساپ کې تاسو درښیم. ډېره مننه. که مې چینل سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ، او که مې ویډیو خوښېږي ویډیو لایک کړئ. اوس تاسو بیا هم زما د موبایل سکرین ته ورې درښیم چې تاسو څرنګه د ایډموب اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ جوړېدا اسانه ده، راځئ شروع کړو. ګرانو ملګرو، که تر اوسه تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ او د دې بیل ګنټې چې درسې دغه هم کلیک کړئ چې ما ویډیو تاسو ته په ټایم در ورسېږي. نو ګرانو ملګرو، نن درښیم چې تاسو اکاونټ څنګه جوړ کړئ د ایډموب. هغه لپاره به تاسو ولاړ شئ خپل کروم ته. صحیح شو، کروم ته به ولاړ شئ، یعنې دلته به خالي ته ولیکئ ایډموب. صحیح شو، ایډموب سپیلنګ یې دا ده، سپیلنګ یې وګورئ. داسې راسي اته په د ایډموب ګوګل کلیک کړئ. صحیح ده، په دې چې کلیک کړئ دا د 4-5 ساین اپ آپشن راځي، تاسو یې پرې وکلیک کړئ، ساین اپ بسې. صحیح ده، په ساین اپ چې کلیک کړئ نو تاسو به یوه آی ډي جوړه کړئ، یعنی اکاونټ به جوړ کړئ. که تاسو جیمیل اکاونټ وي خو صحیح ده. صحیح ده، اوس ما مخکې له افضل خان سره مثال آی ډي مې جوړه کړې وه، دلته زه اوس درښیم چې تاسو بل اکاونټ څرنګه جوړوئ لا استعمالوئ. صحیح ده، دلته دا ټول د ما اکاونټونه راواوښتل، مثال چې ما څومره اکاونټ دي. صحیح ده، خو زه بیرته دا کوم اکاونټ ما جوړ کړی چې په هغه کلیک کړم. که ستاسو اکاونټ نه وي نو تاسو به یو د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. ښه، جیمیل اکاونټ کیدای چې تاسو زده لا به تاسو په موبایل کې خپله مخکې خلاص سوی وي. ښه، نو د جیمیل په اکاونټ به دلته تاسو کوم اکاونټ ده په هغه به کلیک کړئ او ستاسو د ایډموب چې کوم ده دا به خلاص. صحیح ده، ساین ان وید کرنټ اکاونټ، زه به دغه اکاونټ چې کوم ده له هغه سره به تاسو ته درښیم چې لوګین شوم زه. صحیح ده، دلته چې زه لوګین سم د ما ټول روپۍ به ښکاروي چې ما څومره ګټلې دي. ما مثال نن څومره وګټلې، پرون څومره وګټلې، دا یو میاشت مخته څومره ګټلې دي، هغه هر شی دلته در ښکاروي.
دا تاسو وینئ مثال سیما ټولې ګټلې دي 2.8 مثال ما پرون کار سپی شروع کو تاسو ته مثال مال یو ثبوت په تور باندې مال درښکاره کړم صحیح ده پرون مې 1.8 او نن مې 1.18 دي صحیح ده نو اوس به تاسو مثال سیده رقم خلاص سي نو تاسو به دلته ولاړ سئ او اپلیکیشن ته به ولاړ سئ صحیح ده دلته دا ما اپلیکیشن جوړې کړې دي تاسو به بل اپلیکیشن کوم جوړول په دغه به کلیک کړئ دا کته ایډ اپلیکیشن صحیح ده د هغه بعد به دلته تاسو نو باندې کلیک کړئ صحیح ده او دلته به د اپلیکیشن نوم واچوئ صحیح ده زه به نوم واچوم ټیکنیکل او د انډروید لپاره به کلیک کړئ او ایډ به کړئ صحیح ده او کریټ ایډ یونټ باندې به پسې کلیک کړئ دلته به اوس مثال تاسو کله په یوټیوب کې مخکې چا اورېدلي چې موږ به تاسو ته ګروپ جوړ کړو بیا به تاسو په ګروپ کې ایډ کړو خو تاسو موږ ته صرف 2 کوډونه رالیږئ هغه کوډونه دغه شی دي کوډونه به دغه وي صحیح ده یعنې به تاسو سلیکټ کړئ په بینر باندې به سلیکټ کړئ او دلته به یو نوم ورواچوئ چې هر څه نوم مې ورچول زه به بینر ورواچوم صحیح ده بینر 1 مثال تاسو هر نوم ورچولی سئ اتل به دلته په کریټ ایډ یونټ به کلیک کړئ صحیح ده دلته بس تاسو ته مثال ډن به کړئ او دلته به تاسو ته یو کوډ راځي صحیح ده او کوډ چیرې ده دا کوډ ده صحیح ده مثال تاسو ته زه ووایم لا بل څوک ووایي چې ما ته ستا د بینر کوډ راولېږه زه بیا د ما په اپلیکیشن کې ورکړم لا هغه چې به تر روپۍ وګټې نو هغه کوډ دا لیکلی ده صحیح ده لا تاسو خپله ولیکئ په کتابچه باندې بیا یې په موبایل کې ولېږئ لا په دغه دا کاپي آپشنس د په دې سې کلیک کې نو ستاسو هغه کاپي سو کوډ اته چاته ولېږئ په مسینجر کې په وټساپ کې سرچ دا کته ولیکل ایډ یونټ کاپي نو هغه ستاسو هر چاته ورلېږل هغه رقم یې ورولېږئ صحیح ده اوس به یو خو بینر سو یو دا انټرس ټایټل صحیح ده هغه باندې بې لپاره بیا په ایډ یونټ اوکې کړئ او دغه وینئ انټرس ټایټل په ایډ باندې بیا سلیکټ کړئ او دلته به تاسو په مرضي سره یو نوم ورواچوئ صحیح ده مثال زه انټرس ټایټل نوم ورواچوم صحیح ده انټرس ټایټل 1 اته به کریټ ایډ یونټ کړئ صحیح ده چې دا کریټ یونټ کړئ دا باندې ډن کړئ او دلته به دغه والم را کاپي کړئ صحیح ده نو دلته به دغه باندې تاسو لا دا کوډ ولیکئ په موبایل کې خپله باندې له کتلو ایسته او لا په دغه کلیک کړئ نو ستاسو کوم دا وینه ایډ یونټ آی ډي کاپي ټو کلیپ بورډ او چا څه ورلېږئ بس صرف هغه ته یې ورولېږئ صحیح ده نو دغه رقم باندې به تاسو مثال کوم هغه چې ده کوډونه چې دي دواړه هغه به هغه سړي ته ورسي چا چې اپلیکیشن جوړ کړی ده خو اول ما تاسو سره مثال یوه واده کړی ده ستاسو اپلیکیشن زه پخپله در زده کوم یعنې تاسو به اپلیکیشن زده کوئ یا خپل کار پخپله کوئ بل چاته به ضرورت نه وي تاسو بل چاته کوډونه ورلېږئ بیا به هغه تاسو ته اپلیکیشن جوړوي بیا به ستاسو په نامه کلیک کوي او دا له دغه جنجال به تاسو ټول خلاصوم صحیح ده نو که تاسو مثال لږ یو دا مسله به تاسو درسي که تاسو آی ډي مثال ګوګل آی ډي مې نوې جوړ کړه جیمیل آی ډي او بیا مې په ایډموب کې خلاصوله 5 آپشنه به درسي یا کلیک آن یس او نو آپشن به درسي هغه ټول یس کړئ صحیح ده او بل کېدای شي تاسو یو بل آپشن درسي چې ویریفای کړئ ایډموب هلته به خپل د کنټري کوم ملک ستاسو سیاسي کنټري نوم به ورواچوئ او هغه بعد به تاسو ټایم ورواچوئ کوم ټایم زون چې ده اوس ما دا آی ډي داسې واچوله چې ما مخکې دا آی ډي خلاصه کړې وه په ایډموب کې صحیح ده تاسو کېدای شي مخکې خلاصه کړې وه که مخکې نه وه خلاصه کړې بیا دغه آپشن تاسو چې غواړئ مثال یو ری هغه جوړه کړئ کنټري ورواچوئ بیا ټایم زون ورواچوئ بیا مثال ډالر سلیکټ کړئ مثال تاسو کومې کرنسي غواړئ څه هغه کې تاسو تر پوی درسي ډالر چې هغه حساب هغه به تاسو ډالر منتخب کړئ صحیح ده اول ستا ایډموب جوړ کړی نو په دغه رقم ایډموب کار کې ایډموب جوړېږي صحیح ده دا 2 کوډونه ډېر ضروري دي چا چې اپلیکیشن جوړ کړی تاسو ته هغه ته به دا اپلیکیشن تاسو دا کوډونه چې دا دلته ور کاپي کوئ دا بیا اپلیکیشن جوړوي اوس به تاسو 2 اپلیکیشن درکړم ما جوړ کړی دی یو ما خپله جوړ کړی ده او یو مې یو ملګري راته جوړ کړی ده مومن خان نومیږي صحیح ده نو هغه دغه دلته اپلیکیشن ده دا یو لیکلي ارن منی دا اپلیکیشن ما ته مومن خان جوړ کړی پېشپاک نومانې کې ورکړی دی دلته زه په خپل نامونه سم کلیک کولی صحیح ده په بل نامو سې کلیک کوم دغه دا مشهوري پې راځي دغه روپۍ موږ ته راځي صحیح ده نجیب سلیمان خیل باندې موږ زه کلیک کوم دلته به اوس مشهوري وی راسي ایډ به راسي دا تاسو وینئ د دې خلک ورته روپۍ ورځي صحیح ده بیا به موږ په دغه کلیک کوو بیا به موږ یو ویب سایټ ته لاړ شو او ویب سایټ کې به یو منټ یو نیم منټ موږ درېږو مثال ګورو بیا
ضروري نه ده چې ګورې به خامخا هسې مثال دا یو وخت به لږ پې هغه کوې ښه لږ وخت به ورکوې نو دغه باندې موږ تر پوی راځي صحیح ده دا ماته اپلیکیشن جوړ کړی مومن خان او دلته به تاسو یو بل اپلیکیشن درښکاره کړم ټیکنیکل افضل په نامه باندې دا اپلیکیشن ما په خپله جوړ کړی صحیح ده دلته باندې تاسو کته اوس ووینئ ایډ راغی دا وینئ په دې ایډ سره کلیک کې مثال دا بیا هم هغه چې ته لاړو نو داسې کار کې صحیح ده خو انشاءالله تاسو ته به زه اپلیکیشن جوړېدا در وښیم تاسو څرنګه اپلیکیشن جوړوئ او دا رقم اپلیکیشن به در وښیم لکه دا ما جوړ کړی دا لږ اسانه ده بل لږ په مشکل ده په کمپیوټر کې جوړېږي صحیح ده نو ډېر ډېر مننه ګرانو کوم ویډیو ښه سوي ویډیو لایک کړئ کوم چینل سبسکرایب کړی چینل هم سبسکرایب کړئ د الله په امان